وای زمونږ په پاکستان کې به روټۍ خورې د ټیپر سره نو ویلت یو سکوټر سره خو تیل برانه نه سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ مرګرو شاهد مندوخیل یما مرګرو نن دا کوډي سیمې ته راغلی یو دلته یو شاعر خواله چې ډېر ښه شاعر دی زبردست شاعر دی یقینا چې ما ورسره پروګرام ریکارډ کړی هم مخکې روشن ماما ته بیا راغلی یو ځل نو راځئ چې په پروګرام کې ورته هرکلی ووایو روشن ماما پروګرام کې راته هرکلی ووایم شاید مندوخیل صاحب ډېره مننه چې په دویم ځل تاسو موږ ته موقع راکړله او موږ ته راغلی او موږ نه سوغېدل غواړم روشن ماما ډېره زیاته مننه دویم چې پوښتنې هم درنه وکړم دا راته ووایئ چې شاعري تاسو د څومره وخت نه کوئ نو شاعري خو مندوخیل صاحب موږ ډېر وخت نه کوو خو د اوس وخت کې لکه لیوني شاعران یو لیوني داسې وو چې کوم شي ته ورنږدې شو نو هغې باندې موږ ته شعر پروت دی که غوړو ته ورشو چینی ته ورشو وړو ته ورشو نو هغې باندې لیکلي دي موږ ته پراته دي چې دا دي نو هغې د پاسه ډېر د تاغو د دغه نه موږ لګوي خو څه کولی نه شو کو ډېر مو څه کولی نه شو صرف وینا کوو چې موږ په کوم ځای پرېږدو حکومت هغې ته په پنځم ځای لاړ شي هلته چې موږ یې په 300 کوو په 600 کړي صحیح ده لکه تاسو هم په ساو کړي یئ چې یو شی مخکې ولیکئ نو بیا هغې بیا سار خوړلی وي چې څه وکړو یاره پرېږدو که څه وکړو ټیک ده ښه ملګري به په تمه وي زه چې څه شعرونه څه هغه نظمونه څه مو جوړ کړي وي نه وي نو شریک کړئ راسره نو کتونکو مینهوالو ته خو د ما دا خواست دی چې آباد او خوشحال اوسئ او الله مو خوشحال ساته خو دې کې څه غلطیارې د مونږ دي چې زه د مینهوالو ته دا خبره وکړم کتونکو مینهوالو پخوا یو ملک و هغې کې یو باچا و نو هغه کې چې به هغه باچا ظلم شروع کړو نو هغه عوام به پاڅېدل هغو به دوا وکړو نو باچا به مړ شو هغې کې یو پیران و پیرانو ته به لاړل عوام نه داسې سلسله چالو وه بس باچا به رالو چې بس زیاتې به شروع شو پیرانو ته به خلک لاړل به باچا به مړ شو دې کې یو باچا راغلی ډېر هوښیار و هغه چې هغه ملک ته راغلی خلکو نه یې تپوس کړ یاره تاسو دا باچا ولې زر زر مري دا څه مسله ده هغه یې ورته یې دا خو چې باچا ظلم راوالي بس مونږ لاړ شو دې ځنګل کې زمونږ پیران دي نو بس هغې ته چې ویر شو دوا وکړي بس باچا مړ شي بس بل را شي کوم ځای کې دی ویل ته یاد دی ما میلاو کړه دا باچا لاړو هغې ته مې راغلو پیرانو سره کېناستو ګړه بړه یې وکړله مېلمستیا وکړه تاسو خو ډېره تاسو ته به زه دعوت کوم باچا دعوت وکړلو وزیر ته یې ویل لاړ شه منډه پلانی میره کې کډې سرې هغې نه یو ګډ راپټ کړه وزیر وی باچا سلامت هغه وی ما چې ته څه وی داسې وکړه هغه لاړو دا کیسه ته مختصر ختمه منو یو ګډې راپټ کو راړو ولال پیران رالل روټۍ وخوړل او باچا خپه دباو کړله په ظلم باندې خلک ځي باچا سلامت ظلم کوي پیران دوا کوي خو نه قبلېږي اخیری دا پیران رالل چې باچا ته دا څنګه چل دی موږ خو چې به دوا وکړه باچا به مړو او ته خو چې کم دی نو هغسې جم دی نه مړ کېږي هغه ورته وایي به هغه وخت کې تاسو ګېډه کې آرام نه و اوس ته پکې ما آرام اچولي دي نو اول زه دا یم چې هر سړی دې نه پرهېز وکړي نو سوال به د موږ خدای قبول کړي لکه موږ خپله ډېر ګنده ګېډې والي او بیا د هغې نه پس به ورته داسې وړوکې غونې نظم ویم ارشاد تیل ګران شوي دي ګراني کې خو روان دي خو دې کې به ورته وایم وای زمونږ په پاکستان کې به روټۍ خورې د ټیپر سره نو ویلت یې سکوټر سره خو تیل برانه نه اچوي نو وای سکوټر سره واملت نو دی وایي ته په نالت نو وای په شرم نه شرمېږي چې دیکې وای د موټر سره لت یې سکوټر سره خو تیل برانه نه اچوي نو وای موټر ته دیکه ورکه او د پمپ یې بهر کا نو پیپونو کې ګیس نشته څه جنګ کوي منیجر سره لت یې سکوټر سره خو تیل برانه نه اچوي نو وای خامبه کې میټر دی او میټر نه دی سکوټر دی نو وای 2.5 یونټ یې اړولي د چارجر سره نو وای لته و سکوټر سره خو تیل برانه نه اچوي نو وای ګراني شوه بې حسابه غوښه مه وړه د کسابه چکني کوه په کور کې پودینې او ټماټر سره لته و سکوټر سره خو تیل برانه نه اچوي نو وای چې ورځې د غوړو ټیم ته نو الله دې ورته ټینګ کا نو وای د 2 تولو پیسې دي ما حساب کړی زرګر سره لته و سکوټر سره او تیل برانه نه روشن ماما ډېر ښه زبردست روشن ماما لنډ ونې مسې زه یم چې مینهوالو ته ویر کا نو مینهوالو ته خو د ما دا یو مسج مخکې هم لکه دغه مسج دی او وروستی هم دغه مسج دی دغه مسج دی چې ځان ښه کا نو جهان ښه کا لکه دا کومې غلطۍ دا کومې لکه زم وینم چې ما کې څه دي دی هم ویني ټول ویني دا چې یاره زه دا کار کوم خو خپه مې پیښې ده نو زه وایم چې ما آرام کوه ما
غلط کارونه کوه هېڅ سم مه کوه بس هغه رب نه دی بره هغه نه وغواړه هغه در کوي هغه دې قبلوي هر څه دی هغه کوي د ما ټولو ته دا میسج دی چې هېڅ سم نشته نه کوتک نه ټوپک نه جنګ نه جګړه یو هغه دی هغه فیصله ده ډېره زیاته مننه ملګرو تاسو به شعرونه خوښ کړي وي امید لرم ما شهید مندو خیلوال ته راکړه اجازت ښه د وبد بریالي اوسئ د لوی الله فامان وای شاهده مندو خیلوال پتا غزل لیکما خپل دی راولیگا پردو تصویران مرا لیگا زم مسافر یم خفکیگم